زده دې زور یارم بابو صاحب دې ما سره دوکا وکړه مال زما خوړو او دې تا سره وکړه ریشمې سرتاج دې دروغ وایي بالکل دروغ وایي ما مخکې د چارې نه دي لیدلې دا دروغ وایي بابو صاحب زه رښتیا وایم دې کمینه دروغ وایي چالاکې جلۍ زه دې ډېر ښه پېژنم دلبر ټانګېوال خورې تا د ډېرو کورونه وران کړل او زما کور هم تا وران کړی دی بابو صاحب دا مکاره جلۍ ده چې یو ذره پې بروسه ونه کړې اوس ستا نمبر دی شمې زه به بیا هم راځم ولې زما لا په تا باندې قرض باقي دی لاره مه صحیح کړه ښه ده نو زه لاړم دوکېبازې ذلیلې ښځې ما خو وی چې ته به ډېره شریفه او ښه ښځه وې خو تا نه خو د بازار هغه ډمه هم ښه ده چې د چا پښتو کې ګونګرګان وي او د خپل عزت سودا کوي خو د هغې هم څه اصول وي خو تا زما عزت په خاورو کې ډوب کو دا دروغ دی سرتاج زه بې قصوره یم غلی شه قصور خو زما و چې ستا غوندې ذلیلې او کبینه ښځې سره ما واده وکړو خدای دپاره داسې مه وایه زه بې قصوره یم زه خو هغه کمینه پېژنم نه چې هغه څوک دی په خپلو سترګو کتلو نه پس هم دا زه ومنم چې ته بې قصوره یې یعنی یوه غلطي خو ما وکړه او بله غلطي هم وکړه نه زه دله وایم روکاشه د مخې نه مې او اوس په دې وخت د دې کور نه get out خدای دپاره سرتاج ما د کور نه مه وباسه سرتاج زه بې قصوره یم ما د کور نه مه وباسه دا د مکر ډکې اوښکې اوس زما په مخ کې نه د خپلې مور او د رور په مخ کې تویېږه لرې شه زما د مخې نه لرې شه سرتاجه زه بې قصوره یم ما د کور نه مه وباسه سرتاجه زه بې قصوره یم نه سرتاجه روکشه چې بیا دلته را نه شئ زه بې قصوره یم سرتاجه ورکولاو که خدای دپاره ورکولاو که ورکولاو که وایه که نه بابو صاحب زما ډرامه دې خوښه شوه که نه ډېره مې خوښه شوه بلکې ډېره زیاته مې خوښه شوه ای ګلیا ته خو په ما نه هم زیات چالاک وختې دې بې وقوفې ته ګوره هسې په ما باندې ځان اړولو ښه ده چې دفه شوه نو بیا زما انعام ستا انعام واله دا 500 روپۍ او نن د خېډه مې مجره وګوره زنده باد بابو صاحب زنده باد دا زما د زړه خبره وکړه ژوندی اوسې او ګلې ګلزار اوسې ودرېږه نن مجره مه ګوره نن صرف دا وګوره چې دا جنۍ څنګه کور ته رسي او د هغه رور کوچوان ته د مور په سینګاره یادېږي بچې ډېر غدې شولې د خورو طرفه یې څه خبر را نه غړلو او الله دې خیر کوي زما خو هسې داړه درځېږي ته خو پسې هم لاړې که نه څه نه څه خبر خو یې راوړې هو مورې نن به زه ځم هلته خو هغه ځکه دلته رانغله چې هلته کې خوشحاله ده
चल दे रेशमी खैर खुदे हाल राजी ने वही चप्पल आए जवाब रख के चल ले लाला هغه کون نه راوشړلم ولې زما هیڅ قصور نشته لالا زما هیڅ قصور نشته نو بیا د کوره ولې ایستې لوري ورور ته صفا صفا حل وایه هیڅ هم نشته مورې هیڅ هم نشته ما خو هیڅ هم نه دي کړی بس که ریشم جاړه مه ریشم د ستا په سترګو کې اوښکې نشم لیدی مورې ته راتل نه بوځه او زه د هغه سره یو څو خبرې کوم بچې چې ګوره جنګ جګړه ونه کړې بچې کوم کار چې پر ځان سلا باندې کېږي نو بچې هغه ډېر ښه ته فکر مه کوه مورې بچې او دلته او زه ما ته دا پته وه چې ته به دلته ضرور راځې صرف ما ته دا ووایه چې عمران چېرته دی د عمران تپوس لاسه نه کوې زما نه هم تپوس وکړه ریشمه خو زما معشوقه وه د دوو پیسو کوچوانه تا دلته د راتلو جرأت څنګه وکړو زه خو صرف دې تپوس کولو راغلم بابو چې تا ریشمه د کوره ولې وویسته ما خو ستا سره کړی لوز لا نه دی مات کړی لوز خو تا ډېر ښه پوره کړو خو دا تا ماته نه وویلي چې ستا خور د واده نه مخکې هم د خلکو سره مخ تور کړی دی بابو داسې مه وایه بابو د خدای لپاره داسې مه وایه نو ته د هغې وکالت له راغلی نه بابو زه خو صرف دې منت کولو لپاره راغلی یم چې ته هغه کور ته راوله د دې نه خو به دا ډېره ښایي چې څوک تمه کور ته راولي مورې زما کور نن بیا ناوې جوړه کړه ولې چې عمران نه روان دی د هغې ځان سره بوځي بیا څنګه به بوځي اخر چې عمران راشي څلور پنځوس د به زه په کور کې ساتما مېلمستیا به یې کومه اخر بچې زه د هغه مور یم زما خیال دی عمران راغی مورې ورشه بچې ویې ګوره ستا نوم دی ها جی زما نوم دی راځه تاڼې ته تاڼې ته ولې ولې څه ته وایي تا په عمران باندې قتل حمله کړې ده ته ځه مخکې شه هوښیاره ده تاسو څه وایي هغه خو زما چپ شه سلطانت کړی ورته ولګوه ډېره ښه لیکي